زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر ویدی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان رادا ګلان وطن د شهیدان وطن ټول لرو بر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر بل ته جهنم خپلو ته جنات زیات تر لندن امریکن زینات زیات تر لندن امریکن زینات کاری هوا جنتی د هر صحرا جنتی ټول لالو ګوهر زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر ویدی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان رادا ګلان وطن د شهیدان وطن ټول لرو بر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر زړه د ټول اسیانو می اریانا هسکی پر دنیا تاج د غزا هسکی پر دنیا تاج د غزا شور لري د سپینو تورو لار د جنت د حورو الله اکبر سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر ویدی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان رادا ګلان وطن د شهیدان وطن ټول لرو بر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر دلته هر تاغوت واغوستی تابوت هر یو انقلاب دی د دې ثبوت هر یو انقلاب دی د دې ثبوت کړه ډېر فرعونیان نذکر کړه ډېر قاتلان نذکر سور لري هم زر زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر ویدی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان رادا ګلان وطن د شهیدان وطن ټول لرو بر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر خیر کو اخستی غی کسرو لمبو تورای پزا کړه لسیتمو تورای پزا کړه لسیتمو راغی د مرګونو طوفان هم د وحشتونو طوفان عظم یلا بر سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر ویدی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان رادا ګلان وطن د شهیدان وطن ټول لرو بر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر خدای خود په ژوند کړی راته آزاد ټوله متحد ټوله بد آباد ټوله متحد ټوله بد آباد دی مو اطمینان احمدي دی مو روح او ځان احمدي هر یو مازدیګر زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر ویدی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان رادا ګلان وطن د شهیدان
مدزړه سر دای مدزړه سر یار دای مدزړه سر سر یار دای مدزړه سر ویدی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان دا دلان وطن دا د شهیدان وطن ټول لرو بر مدزړه سر یار دای مدزړه سر دای مدزړه سر یار دای مدزړه سر بل ته جهنم بلوتا جنات زیات تر لندن امریکن زینات زیات تر لندن امریکن زینات کاری هوا جنتی دهر صحرا جنتی ټولالو گوهر مدزړه سر یار دای مدزړه سر دای مدزړه سر یار دای مدزړه سر رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم. دا ننګرهار پوهنتون دا اقتصاد پوهنځي قدرمن رئیس صاحب، دا لغمان پوهنتون دا اقتصاد پوهنځي قدرمن رئیس صاحب، دا ننګرهار پوهنتون درنو استادانو، د اقتصاد پوهنځي ټولو درنو استادانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ډېرې خوښۍ ځای دی چې نن یو ځل بیا په داسې یوه غونډه کې سره یو ځای وو چې د هېواد د راتلونکي برخلیک ځوان فکرونه او غوړېدلي استعدادونه پکې د خدمت په پار ټولنې ته عرضه کېږي. نږدې 4 کلونه وړاندې دغه ځوانانو چې نن یې تاسې د فراغت په چپونو کې وینئ، د ننګرهار پوهنتون په اډانه کې د اقتصاد پوهنځي په انګړ کې د زده کړو د حصول په نیت پښه کېښوده، چې د 4 کلن جدوجهد او پرلپسې هڅو وروسته یې د ډېرو اغزلو او اوږدو لارو په طی کولو سره دغه د دې مقام ته راورسېدل. د اقتصاد پوهنځي اسانده او پرعزمې ادارې او استادانو وکولی شول چې د ډېرو ستونزو او ننګونو باوجود د دې دوی د اقتصاد، مدیریتي علومو، سوداګرۍ او عصري بانکوالۍ په برخه کې په مسلکي توګه وروزي، څو د ټولنې د فلاح او سعادت برخه وګرځي. نن ورځ د یادو فارغانو د 4 کلونو لاسته راوړنو جشن لمانځو. له تاسې ټولو ښاغلو مننه چې د دې جشن ګډونوال یاست. هیله مو دا ده چې دا شانداره غونډه مو لا برکتناکه شي. په همدې موخه د اقتصاد پوهنځي قدرمن استاذ او د سوداګرۍ څانګې عامر ښاغلي پوهنمل صفي الله خلیلزي صاحب ته بلنه ورکوو چې دریځ ته راشي او د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره زموږ غونډه پیل او بختوره کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي
سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير آمين يا رب العالمين چې سرګړه کړي د لمر سپوږمۍ او ستوري رڼا چې سرګړه کړي د لمر سپوږمۍ او ستوري رڼا د باندې زیاته د قران د یو توري رڼا او یو درویش یو وخت نوم د محمد یاد کړي یو درویش یو وخت نوم د محمد یاد کړي په هغه ځای کې لا تر اوسه پورې ووري رڼا د سوداګری څنګه لامر قدرمن استاد په عمل صفی الله خلیزی صاحب څخه ډیره مننه اوس هم د غونډې د پرانیستونکو وینا لپاره د اقتصاد پوهنځي معزز رئیس قدرمن پوهنمل محمد صادق راهنما صاحب ته بلنه ورکوو چې دریځ ته راشي او زموږ غونډه په خپلې وینا سره پیل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وبعد اهدنا الصراط المستقيم دا ننګرهار پوهنتون قدرمن مشرتابه د لغمان پوهنتون د اقتصاد پوهنځی قدرمن پوهنیار ویس الهادي اوریاخیل ډیرو درنو او معززو استادانو د جنایي جرمونو د مبارزې قدرمن مشر محمدي صاحب درنو قدرمنو والدینو فارغو محصلینو او ګرانو محصلینو اجازه راکړئ چې په پیل کې تاسو ټولو هاغلو راغلو ته د هرکلي او ښه راغلاست درانه مراتب تقدیم کړم د اقتصاد پوهنځۍ اداره ویاړي چې نن ورځ تاسې قدرمنو ته د دې فراغت جشن قربتوب کوي او همدارنګه د ننګرهار پوهنتون اقتصاد پوهنځۍ ویاړي چې نن 303 تنه فارغین د ټولنې خدمت په موخه تقدیموي ځان استادانو تاسې قدرمن رهبرۍ او د دې والدینو ته د دې ستر فراغت مبارکي وایم او په راتلونکي کې ورته د بریالیتوب هیلې هڅه کوو
د اقتصاد پوهنځی په 1463 هجري لمریز کال کې تاسیس شوی چې او د ایجاد اساسي موخه ملي مالی مدیریتي او سوداګریزو مسائلو آگاه محصلینو روزل او د یاد هدف لاسته راوړنې لپاره هڅه کوي چې په خپلو نظري تحقیقاتي او عملی زده کړو سره زیرک او هوښیار کردار ادا کړي ترڅو د هېواد په تخصصي او مسلکي کدرونه وړاندې کړي چې نن ورځ تاسې د همدې ورځې شاهدان یئ چې من اقتصاد پوهنځی وتوانېده چې 303 تنه محصلین په تخصص سمبال د ټولنې خدمت ته وړاندې قدرمنو ګډونوالو د علم او تحصیل د اهمیت لپاره همدا کفایت کوي چې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون او د اقتصاد د علم په اړه الله جل جلاله په سورة الفرقان کې فرمایي چې او مؤمنان هغه کسان چې کله مال لګوي نو د اسراف نه کوي او بیخي لاس نه نیسي بلکې د دواړو منځ ترمنځ روان یعنی اعتدال کوي عبدالله ابن سرحبس رضی الله تعالی عنہ لرسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي وایي چې ښه اخلاق لخلق سره محبت کول او په لګښت کې اعتدال د نبوت څلورشتمه برخه ده علامه ابن حبان بستی رحمه الله علیه وایي چې هیڅوک د مشرۍ مستحق نشي ګرځېدلی چې په ده کې 3 صفات نه وي موجود عقل علم او فصاحت امام شافعي رحمه الله علیه فرمایي چې له لفظي لمونځ څخه د علم ترلاسه کول ډیر بهتر دی قدرمنو حضارو الحمدلله دا د نن ورځ تاسې د علم په ګاڼه سنبال شوي الحمدلله دا د نن ورځ تاسې د علم په ګاڼه سنبال شوي او یو لوړ ارزښت مو ترلاسه کړی او د دې ارزښت په ساتنه کې ډېره هڅه وکړئ په معاصره نړۍ کې د هېوادونو اقتصادي پرمختګ په دې پورې تړاو لري چې څومره کاري او بشري قوه تخصصي پوهه او مهارت لري ریچارډ استرلین په خپل کتاب کې لیکي چې غربي اروپا ولې پرمختګ وکړ او شرقي اروپا پرمختګ ونه شو کړی نوموړی په دې تحقیق کې دې پایلې ته رسېدلی چې شرقي اروپا ځکه پرمختګ ونه کړ چې دوی علم ټکنالوژي اراده او انګیزه نه لرله که غواړو چې په اقتصادي انکشاف کې رشد که غواړو چې اقتصادي انکشاف کې برلاسي ولرو نو راځئ د ټولنې هوساینې لپاره د اقتصادي علومو زده کول ډېر اهم او اړین دي قدرمنو واکداران مطمئن یم او ډاډ درکوم چې د علم په ګاڼه ځوان سنبال د علم په ګاڼه سنبال ځوانان د دې هېواد په آبادۍ او رغونه کې ستاسو سره اوږه په اوږه خدمت کولی شي تاسې دې فارغینو محصلینو ته د خدمت موقع ورکړئ او وګورئ چې دوی څومره په اخلاص ژمنتیا متانت صداقت او زړورتیا سره د هېواد په اقتصادي پرمختیا کې خپل نقش ادا کولی شي د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادانو د دې محصلینو په روزنه او تعلیم کې پوره کوښښ کړی او ډیر هغه څه یې ور زده کړي چې د هېواد په اقتصادي مسایلو کې څرګند اغېز لري د تیرو کلونو په نسبت په صادراتو کې 33% زیاتوالی راغلی
د لومړي ځل لپاره بودیجه له داخلي عوایدو څخه جوړه شوې، انفلاسیون نرخ په فوق العاده توګه کموالی موندلی، د عوایدو په لاسته راوړنه کې د فساد نشتون په اقتصادي امورو کې ښې لاسته راوړنې او موږ مطمئن کوي چې انشاءالله دا هېواد به په راتلونکي کې ارام او پرمختللی هېواد په دې هېواد کې ډېرې هغه منابع شته چې راتلونکی تضمینوي او دا هېواد انشاءالله د فقر ناوړې دایرې څخه ژغوري. د پرمختګ د بهتره پرمختګ او انکشاف لپاره د فارغو محصلینو څخه استفاده وکړئ. دوی کې د فوق العاده استعداد خاوندان شته چې په خپلو طرحو او تګلارو سره په هېواد کې د هېواد په ښېرازۍ کې فعاله ګډون کولی شي. قدرمنو فارغو محصلینو، ما ته غوږ شئ. تاسې شاهدان یې چې ستاسې په روزنه کې ستاسې قدرمنو استادانو ډېر زیار ګاللی او تل یې هڅه کړې چې تاسو ته نوي او معاصر مسایل در زده کړي. د استادانو زیات احترام وکړئ. انشاءالله د دوی په دعاو سره به تاسې ډېر هغه څه لاسته راوړئ چې تل یې نه لرئ، ځکه تل یې در سره د یو مهربانه پلار په څېر چلند کړی او د فراغت او منصب په ګدۍ یې کېنولې. تل د خیر خبره کوئ. په ټولنیز ژوند کې مثبت فکر خاوندان جوړ شئ، ځکه چې په حدیث شریف کې راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر څوک چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري نو یا د خیر خبره کوي او یا د چوپ پاتې شي. خلکو ته خیر رسول د زړه سکون او د ژوند د سوکالۍ باعث ګرځي. د ژوند په ټولو امورو کې مسؤلیت پذیر اوسئ، ځکه د مسؤلیت منل تاسو ته احساس، ویښتیا، ادراک درکوي. هیڅکله خیانت او فساد مه کوئ. څوک چې خیانت او فساد کوي هیڅکله به یې ونه بخو. الله جل جلاله دې ورسره سخته محاسبه وکړي. د ټولنې د هوساینې او آبادۍ په موخه ټولې هغه چارې چې ستا سره دي په کار واچوئ او په عمل کې اخلاص، تقوا، عدل او ژمنتیا څرګنده کړئ. په یقین سره وایم د ارشاد ښوونځی استادانو چې تاسو ته څه در زده کړي کولی شي چې تاسو نورو خلکو ته د کاروبار زمینه سازي وکړئ. ویره مه لرئ. نو راځئ د تعلیم څخه یوازې د دندې لپاره ګټه مه اخلئ، بلکې نورو ته د کار کولو لپاره استفاده وکړئ. چې څه کېږي توکل په خدای، راځئ سوداګري شروع کړئ او نورو ته د کاروبار زمینه مساعده کړئ. په آخر کې یو ځل بیا تاسو او ستاسې قدرمنې کورنۍ ته مبارکي وایم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه. کور مدام د لیونتوب حتی د هم چیرته حساب نیولې زما خلاص نشته او تا راته ګلاب نیولې. د نړۍ خلک به لمر نه پورته ولې نځي؟ په سترګو ړوند سړي هم مخې ته کتاب نیولې. د اقتصاد پوهنځي له درانه رئیس محترم پوهنمل محمد صادق رهنما صاحب څخه ډېره زیاته مننه. او اوس هم د جنایي جرمونو سره د مبارزې مشر محترم مولوي صاحب نعمتګل محمدي ته بلنه ورکوو چې دریځ ته راشي او خپله وینا تاسو درنو ګډونوالو ته در واوروي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة. صدق الله العلي العظيم. زما ګرانو معززو
د ننګرهار پوهنتون استادانو بالخصوص د اقتصاد پوهنځي قدرمن معزز رئیس رهنما استاد او نورو د اقتصاد پوهنځي استادانو د ننګرهار پوهنتون قدرمنو د اقتصاد پوهنځي محصلینو فارغ محصلینو راغلو مېلمنو علماء کرامو نو قدرونو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رب العزت دغه ټول تکالیف چې په علمي ډګر کې مګاللي دي او دغه وخت هم لګولې الله تعالی دې درنه قبول او مقبول وګرځوي او رب العزت د دغه کړيدلي زوریدلي ټوک ټوک افغانستان او مظلوم ملت د خیر او د خېګنې او د خیرازۍ سبب وګرځوي او الله تعالی مو د دغه زوریدلي ملت د خیر مصدر وګرځوي. قدرمنو ډیر د الله تعالی نه شکر گزار یم شکر وباسم الحمدلله چې د خپل قدرمنو اساتذه او د خپل قدرمنو معزز فارغ قدرونو محاصرینو او د عام ولس وګړو سره په داسې حال کې دلته ګډونوال یم چې کاملا آزاد یو افغانستان هر وګړی فکرن عقیدتن آزاد دی نه په هوا باندې د کفارو د یرغلګرو اشغالګرو تیریشته او نه په ځمکه د هغوی پلیت قدمونه الحمدلله. قدرمنو زه لږ ناجوړه هم یم خو د استادانو محترم غوښتنه وه چې تاسې ګډون وکړئ نو ما ته هم دا خوند راکوي شوق مې دی ذوق مې دی چې د خپلو قدرمنو وروڼو سره د فارغینو د افغانستان د اصلي حقیقي سرمایې سره چې هغه دغه فارغین محصلین دي هغو سره ګډون وکړم. ډېرې خبرې کول نه غواړم. دویم قدم کې زمونږ دغې نوې قدرونو ته مسلکي علمي قدرونو ته زمونږ د افغانستان اصلي سرمایې ته او د دوی والدینو ته بالخصوص او عامتا ټولو مسلمانانو ته او دغه حاضر مجلس ګډونوالو ته د دوی اقاربو دوستانو ته د دغوی د فراغت مبارکي وایم الله تعالی ټولو ته مبارک وګرځوي. دریم قدم کې زمونږ دغه ورونو ته دغه فارغ ورونو ته زمونږ د سترګو تور ته زمونږ ورونو زمونږ د افغانستان سرمایې زمونږ قدرونو ته زما غوښتنه خاص ده لکه مخکې چې رئیس صاحب قدرمن خبره وکړه چې استادانو ډیر زیار ایستلی ډیر کوشش یې کړی ډیر تکلیف یې ایستلی سره د ډیرو مشکلاتو سره د ډیرو کړاوونو دوی د لیسانس تر کچه پورې ورسول او دغه نن د فراغت غونډه ده او نن هغه ثمره دوی ته په لاس ورکول شوه نو دوی نه موږ غوښتنه ده د یو مسلمان ورور په صفت باندې چې په دغه علم باندې اکتفا مه کوئ. الحمدلله زمینی برابر دي لږ تکلیف په ځان باندې تېره کوي تر دکتورا او مستری او تر بره نورو هم دغه خپل ځان تکلیف کې کوي او علم حاصل کوي تر څو دغه ولس او دغه ملت په در باندې دوا شي په دغه علم باندې اکتفا مه کوئ نور هم علم وکړئ وګرځئ چېرته زمینه برابرې ده مشکلات نور ملکونو ته هم لاړ شئ او په آخره کې زه د مخکې ملګرو خبره وکړه د جنوي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر یا د مبارزې د جنوي جرمونو په وړاندې مبارزې او خادم ستاسې او دوست او خادم تاسو ته دا ډاډ درکوم چې ستاسې زمونږ د سترګو تور یې زمونږ ویاړ یې موږ د باندې فخر کوو ستاسو د افغانستان سرمایه تاسو هر خدمت ده په خپله برخه کې زه انشاءالله تعالی په هر ځای کې که ستاسو ضرورت موږ ته بیخېږي او ما ته زه ورته آماده یم انشاءالله موږ تاسې ټول د دغې نظام خلک یو موږ تاسې نه جدا ګڼونکي خلک یو د نظام خلک نظام کې دخیل خلک محصلین او استادان دا ټول د دغې نظام خلک د افغانستان بچیان یو په هره برخه کې باید موږ تاسې څومره چې کولی شو څومره چې توان او طاقت وي د افغانستان د مظلوم ملت د دغه اسلامي نظام او د الله تعالی د دین بالخصوص د دې خدمت باید اوږه په اوږه وکړو او ځان ستړی ونه بولو نو قدرمنو زم د دغې جملې نه یو ستاسې ورور
د تاسو په خدمت کې هر وخت حاضر یم ان شاء الله. کوم ځکه چې مشکل او من باندې پورا کېدو، کوم ځکه چې ستونزه په من باندې پورا کېده، کوم ځکه کړهو سره مخ کې دی من حل لاره برابر ولا شو زمون توان او طاقت نو زه تاسو په خدمت کې ما هم د امنیت په برخه کې ام نور خګنې څومره چې موږ وسګي تاسو غږ کوي زه یو مظلوم رورم تاسو ته ان شاء الله خدمت ته آماده ده. الله تعالی مو وزله او الله تعالی مو ډیر اجرونه او وزنونه نصیب کا. نور خبره کول نه غواړم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.